ځکه سوات کې خوښ یم چې وطن د ښاپېرو مې دې موندلی. نو هغه به د سوات نه چې را روان شو هغه وخت کې ګاډي او دا څیزونه نه وو، نو پیاده به راته په خپلو خپو بونیر کې به شپې وکړي، په خدوخیلو کې به شپې وکړي، بیا به د دې غر شاته راغې پراپر مانیری صوابی ته هغه نه دی راغلی ځکه چې دغه د شاعرۍ نه پته لګي. نو دلته ابراهیم خان و، هغه په خپله شاعرۍ کې ویلي دي چې خان ابراهیم خان مې مېلمستیا اوږده د کاله کړله، پټه په زړه مې ستا د عشق باغچه نهاله کړله. نو دا دی بیا داسې تللی دی په دې د دې غر شاته تللی دی او بیا ډوډیر ته تللی دی، کډي ته تللی دی، زیدې ته تللی دی، زیدې پورې. د ډوډیر هم د ملک خویداد ذکر یې کړی دی چې خو په مثل د ملک خویداد به نشي. نو هغه وخت کې دا شاعري وه، بیا داستانونه و، کیسې وې. دلته شمس الرحمن بابا د دې غر شاته مینی کې پاتې کېږي، اوس وفات شوی دی، الله پاک دې وبخي. اوس لږ وخت شو د دې نه مخکې اوس زه نور الامین صاحب او انور صاحب موږ راغلي وو درې واړه، هغه ډېر زیات کوڼ وو، موږ ورسره خبرې کولې، خو هغه وایي چې ما احمدین طالب دلته راغلی وو د 1940 نه مخکې او زه ورسره ګندب او دا بره